سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې یو چا سره خپل لوکیشن شیر کړو، هغه هم په ژوندۍ بڼه، هم موجوده لوکیشن. زه راځم په واتساپ باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغه شیر یا په دغه اپشن باندې کلیک کوم، اینه ورسره راځم لوکیشن باندې کلیک کوم. هغه نه ورته دوه قسمه لوکیشن درکوي، غواړئ چې ته په ژوندۍ شیر لیو لوکیشن، دا معنی چې په ژوندۍ بڼه خپل موقعیت چاته ولیکئ یا لوکیشن چاته ولیکئ، نو په دې په کلیک وکړئ. غواړئ چې د خپل لوکیشن 1500 منټو لپاره چا سره خپل لوکیشن یا موقعیت شیر کړئ، یا 1 غنټې لپاره یا 8 غنټو پورې. همدلته کوم کمنټ سوز لیکئ، کمنټ هم سره لیکلی شئ که نه، یا زه په اړه هغه په اړه که نه یې لیکئ ډایرکټ یې سینډ کړه. که بیا غواړئ هغه موجوده لوکیشن ته ورسوئ، بیا به په دغې اپشن کلیک وکړئ، هغې نه بعد به راشئ لوکیشن ته. لوکیشن نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه موجوده لوکیشن چاته ولیکئ، سینډ یور کرنټ لوکیشن په دې په کلیک وکړئ، بیا په همدې ډول سره تاسو موجوده لوکیشن به ولیکل شي. همدا وه په واتساپ کې د لوکیشن د لیږلو طریقه. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.